خبرې بګینې راځي بیا هم ستړي مشه درنو لیدونکو د پغمان د چکر درې خلک چکر ته چې راځي په دغه ساحه کې ولاړ یو کس دی چې ورسره است او د دغه آس د چلولو یعنې د خلکو ته چې ورکوي چې سورلۍ لپاره نو د دغه له لارې ځان ته یو څه نفقه راسته راوړي ده سره به خبرې وکړو چې دی څوک دی او څومره وخت کېږي دا کاروبار یې شروع کړی دی مهرباني ورور السلام علیکم وعلیکم السلام اسم شما اسم مالیار خان خوب هستی ساعتت خوب است تشکر از اینکه ما رو وقت دادید چقدر وقت میشه که اسدوانی دارید اسدوانی دیگه 5 سال میشه خب بسیار خوب در مدت 5 سال خود و تجربه آمده سواردی نه خب چقدر روزانه آمد دارید روزانه دیگه خرچه خودم میکشه 300 به ما هم فایده میده خب بسیار خوب چند ماه است که به 5 سال تو تغییر دادید یعنی تبدیل کردید زیاد دیگه تبدیل میکنیم در سال 2003 تا تبدیل میکنیم خاطر جالب چی است کدام کس افتیده باش گفته باش که تاوان متیا چطور چه قسم میفته دیگه باز تاوان مامان نمیتل خب در اسدوانی دیگه نه خودت از اول مهارت داشتی یا نه پسانتر باز مهارت پیدا کردی نه پسانتر مهارت پیدا کردی تو ودیش ده کس اسپیش پولت فرار داده باشه یا نه چیز گرز کرده باشه تو مردم ها زیاد پیدا میشه از آن تا غریب بازاری میان چکر زدن نمیده چی پیام داری بانها هیچ پیام نداره چی پیام داشته باشی نه از چه تقاضا داری که این کارو نکنن آینده چرا مردم آزار بده چطور مردم میان غریب بازاری میکنن هر کس آزار میکنن اسب سوار میشن میدونن پیسه کم میته یا هیچ کم میتن میرن باز میگم که بیا به زور بگیر طرف زور میگم نه سابق میگفتن زورگویی میکردن یا حالا فعلا هم میکنن حالا فعلا هم نمیارده دولت میکردن خب از زمان پیام چی است باید چی کنن دیگه باید خودشون خود بفهمن که خود یک چرت دیگه که کار خوب است کار بد است که ما این کارا میکنیم سلامت باش تشکر که وقت دادید خیر باشی سلامت باش السلام علیکم درنو لیدونکو سړی مشه هر کله تاسو وایو د ژمنې سره سم د ځلمنګه د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ ته راغلیو چیرته چې تفریح کیږي خلک چکر ته راځي او موږ هم چکر ته راغلیو ما سره ملګری دي د خپل ځان معرفي کی موږ نن بندر جوړ کړی ټول راغلیو دلته تاسو په ویډیوګانو کې نور ملګری هم ګورئ نو دی هغه خلک دي چې هم په افغانستان کې وخت تیر کړی هم په خارج کې نو د خبرونه په وګړو کې دوی څخه بدا پښتني هم کوي چې افغانستان د نور نړۍ سره پرتله کی چې څه په افغانستان کې شته افغانستان څنګه هیواد دی او نور هیوادونه څنګه دي نو دا چې شور زیات دی په دې خاطر موږ لږ تیز غږیږو تر څو تاسو د اوبو د شرار غږ اورئ او سال ته شاته هم یو فواره غونډه ده نو تاسو را سره اوسئ حاجی صاحب ته وخت ورکوو چې تاسو د هم ځان معرفي کړئ صاحب مهرباني ځان راوپېژنئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام اول قریشی صاحب دا او بیا
د دې ویډیو چینل لیدونکو او کتونکو دا سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. موږ راغلي نن چکر د قریشي صاحب هم را سره ده او نور ملګري هم را سره دي هلته او بازي کوي او څوک یو خوا بل خوا لاړل او موږ دلته دا 4-5 کسان ناست دي راغلي او بس داسې یو بنډار هم جوړ کړی ده او د ډېرو دوستانو پکې کمی ده او الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې خوشحاله ښه وخت ولري. زه حاجي لال محمد یم د لغمان یم قرغۍ اوسېدونکی او اوس فلحال اوسېږو په پغمان کې د دوزدمام کجاو کې او راغلي دلته نو چکر ته راغلي قریشي صاحب را سره ده دا به تاسو ته هغه وکړو انشاءالله. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. الله دې خوشحاله لره. حاجي صاحب محترم تاسو خو خارجي سفرونه هم کړي په خارج کې هلته چېرته اوسېږئ؟ زه خپله په سعودي کې اوسېږم سعودي طایب کې او هملته اوسېږو هملته هم کاروبار ده. راغلي اوس افغانستان ته راغلي په چوټۍ باندې خروج ابده باندې راغلي دلته او بس ګرځو ډېر خوند اخلو. افغانستان د آب و هوا نه بیا خاص کر کې د پغمان د آب و هوا چې دا یو هغه لري بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. تاسې ولیده چې عجیبې صحنې سره مخامخ شو. کوم میز چې دی دا د اوبو طرف چې دی وښویېدو یعنې نږدې و چې اوس موږ ولوېږو ته خو ښه ده چې بچ شو. خو راځو حاجي صاحب ته چې کوم پوښتنې پاتې وي هغه موږ سره شریکې. حاجي صاحب محترم د نړۍ نور هیوادونه او افغانستان سره څنګه پرتله کوئ؟ نړۍ نور هیوادونه او افغانستان چې دا ډېر فرق ده پکې. الحمدلله د افغانستان آب و هوا او همداسې نور ډېر هغه چې د افغانستان نو نړۍ ورته نشي رسېدی ځکه موږ خو دا 2-3-4 کم وطنونه چې دا هم لیدلي دي نو د هغې او بیا خاص کر کې د افغانستان دا ډېر فرق ده. افغانستان الحمدلله له آب و هوا نه راواخلم داسې هر څه لري او اوس فلحال د موږ کوم نظام چې روان ده او کوم اسلامي نظام چې ده الحمدلله یعنی که دلته درته ووایم چې د هر شي حفاظت شته د مال جان د هر شي نو موږ هم دغلته راغلي ښه بېغمه له دې نه خبر چې موټر هم چېرته درولي یا چېرته دي داسې به یو هغه کې هم درولي چې بیخي دا احساس نه کوو چې څه مشکل به یا موږ ته پېښ شي یا به څه هغه موږ ته پېښ شي نو ډېر خوشحاله او الحمدلله ارامه فضا ده. نورو خلکو ته پیغام ته ورکوئ؟ نورو خلکو ته د موږ کوم چې وطنوال دي او یا غیر کوم وطنوال چې دي هغوی ټولو ته د موږ دا یو پیغام ده چې الحمدلله راسئ اوس افغانستان ته راسئ څوک چې تللي دي راسئ چکر راووهئ وګرځئ او داسې خوندونه واخلئ د افغانستان له آب و هوا نه او هوا ده نو هغه به نو زه به تاسو ته څومره صفت وکړو چې څومره صفت کوم هغومره لا خوند زیاتېږي. سلامت اوسئ حاجي صاحب محترم. هغه هیوادوال چې بهر دي د افغانستان څخه هغوی ته که پیغام ورکړئ تر څو زموږ وطن یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او ملګرو سره شریک کړي. هغوی سپورټ ته موږ ضرورت لرو او بله دا چې که هغوی موږ نه غوښتنه وکړي مثال هغه تقاضا وي د هغوی د غوښتنو پر اساس کولی شو دغسې خپرونې جوړې کړو مختلفو ساحو ته لاړ شو او برنامې برابرې کړو. هغوی ته که پیغام ورکړئ. نو قریشي صاحب همیش دغه خدمت وړاندې کړی ده او بیا هم کوي له کم ملګري چې په خارج کې دي نو د قریشي صاحب دغه یوټیوب چینل چې ده دا تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او هم به تاسې د افغانستان دا کوم هغه چې دي غرونه یا د دښتې یا د هر څه چې دي دا اوبه روانې دي ښایسته له دې نه به تاسې هم خوند واخلئ او قریشي صاحب هم درنه خوشحاله سي ډېر زیات. نو تاسې د قریشي صاحب دا یوټیوب چینل چې کوم ده دا سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو نه یو خوند واخلئ او قریشي صاحب همیش دغه خدمتونه وړاندې کوي. خدای تعالی دې درته خیر او برکت ورکړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو. له تاسو هم مننه او له حاجي صاحب لال محمد څخه مننه چې مرکه موږ سره وکړه او نن یې موږ ته تفریح راکړه چکر یې راوستلو او څنګ کې موږ سره حاجي صاحب رحمت الله صادق هم ناست دی. نو لغه څخه فقط لږ څه واورو چې افغانستان ته راغلی په چکر یا په سفر نه بلکې په رخصت راغلی کور ته راغلی څه احساس کوي فقط د احساس څخه یو څو خبرې اورو.
السلام علیکم ګرانو لیدونکو ورونو ښه یاستئ کراري څه خیر او خیرات دې خدای دې چې روغ جوړ استئ که څوک داخل کې دا ویډیو ګوري او که خارج کې او ټولو ته مې ډېر ډېر سلامونه ورونو بس دا خو موږ به چکر راغلي او پغمان درې ته ډېر زبردست آب و هوا ده ښایسته موسم ده ډېرې ښایسته اوبه دلته روانې دي او نور ورونو نه بس دا خواهش کوو که هیواد کې داخل دی او که خارج دی او که نور خارجي ممالک دي په افغانستان الحمدلله اوس که امن و امان ده او ډېر زبردسته فضا ده او ډېره ښه هوا ده او امن بیخي تامین ده پکې ورونو هر سړی کولی چې افغانستان ته راسي او چکر باندې او خپل منظرې او خپل ځایونه مو وګوري او بس ښه بس په خوشحالۍ سره خپل ژوند پیل کړه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي او ډېر دلته امن و امان ده ورونو او اوس فلحال داسې زبردست موسم د بغمان کې چې ډېره ښه هوا ده او میوې هم پکې درګر ده اوس فلحال ګیلاس میوه ده او نور داسې درګر ده نورې میوې هم راوځي ډېر زبردست موسم ده ډېره ښه هوا ده او د پغمان میوه هم ډېره زبردست میوه ده او تاسو ټول نه خواهش کېږي ورونو چې بس افغانستان ته راسي او بس وګرځي او ډېر امن و امان ده او انشاءالله هېڅ مشکل نشته پکې اسلامي امارات راغلی ده بس هیڅ مشکل نشته چاته ورونو هر سړی کولی شي راسي او دلته بس انډیواله چکر هم وکلی شي او ژوند هم کولی شي خپل کاروبار هم کولی شي هر شی کولی شي ورونو سلام علیکم ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ الله مو ونازوه درنو لیدونکو لکه څرنګه حاجي صاحب هم یادونه وکړه هغه هیوادوال چې خارج کې دي وي کم چې داخل کې دي څوک چې کولی شي چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي هغه د مټې راونغاړي هغه خویندې ورونه چې د خدمت جوګنې یا نشي کولی خدمت وکړي هغوی د لاسونه لپه کې د دعا لپاره تر څو زموږ دردېدلی ځپل شوی هیواد نور دغه دردونه یې د پای ټکی ومومي او زموږ افغانستان هیواد یو سوکاله وي او موږ همدا هیله درلوده او همیشه لپاره همدا هیله ده چې زموږ هیواد سرلوړی سوکاله وي دغه شان افغانستان په دې وروستیو کې پرله پسې دوو هیوادونو ته د کرکټ په ډګر کې ماتې ورکړه زموږ له اړخه زموږ د ملګرو له پلوه تاسو ټولو ته مبارکي وایم هغو ته هم لاس په دعا شئ دعاوې ورته وکئ تر څو وشي کولی چې د یوګندا هیواد څخه ورخوا نورو هیوادونو ته او په تېره بیا یو ځل بیا پاکستان هیواد ته ماتې ورکړي چې یو ځل بیا په موږ اختر راشي نو له تاسو ټولو مننه کوو زموږ خپرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو زه احسان الله قریشي او د ایډیټ په برخه کې عبدالرحمن صدیقي او دوست محمد سیدي له تاسو اجازت غواړو هر چیرې چې از ښاد او بریالي اوسئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له نور ملګرو سره شریکه کړئ د تاسو ټولو مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم